ډېره مجبوره یم، تر سهاره یم، هېڅ مزدوري خواري مې ته نه شم کولی چې زه ووځم چې زه دلته څه مزدوري خواري وکړم. نه مې څوک شته دی او نه څوک چا سره هغسې هغه لاس کوي. تر کومې پورې به زه دې بچو دغه کوم. چې پېټۍ له وکسو د ما څلورمه پنځمه ورځ ده چې ما دوړه تمامه دی، ما کره هېڅ شی نشته دي. دا وګورو هېڅ شی د ما په هغه کې نشته دي. زه ډېره مجبوره یم. خدای راواخله پکې وګورئ څه به یې د چایو دپاره د هغو هېڅ شي بندوبست نشته، نه غوړي شته چې ژر څه به یې روچت شي چې پرېټه پخه که پرېټه خو خوند نه وي چې سپوره ټیکاله یم نه وي. دغه صابنان چېرې لګلي دي او دغه مې ته بې غوړو او بې مرچکي پخ کړي ته شو په اوبو کې مې ورته خوټ کولي دي. دا به اوس مومندې بچي خورو. ټول ژمی په دې یو جوړ جامو کې تېروي. ساړه نه بیخي رپېږي چې یو شي درک د ما نه لګېږي. نو زه به کومه بغه تاسو ته بیانوم. وروره د ما هېڅ شی هم نشته دي. نه کوټونه خو ودرېږئ چې څپل یې وګوره خپې د زغو نه ډکې شولې چې هغه څپل یې هم نشته دي. چې بار له وځي نو خلک در پورې خاندي چې احتمال یو څه شی مو شته نه دي. دغه ورور دی د دغه ورور په وینا باندې راغلي یو چې د دغه کورنۍ دو 4 ورځې کېږي چې د دو په کور کې هېڅ هم نشته دی. بله که شای ورکړه شته دی، شای خو کونډه ښځه ده، ډېر مجبوره حالات کې دي. خو هغه خبره چې دا سبزي مې راوغوښته مو چې داسې سفر ده او دا شپه کې راغی. نو نن یې صوبه پخ کړي دي، صوبه خوراکي مو خو راغللو دغه ورور راته وویل چې خوراکي دو ډېر تکلیف دی په باندې خوراکي. ماته وروره ماته ډېر تکلیف ده، ځکه چې من څلورمه پنځمه ورځ ده چې ما په پېټۍ کې دوړه نشته، په کور کې مې د یو شي درک نه لګېږي. نن مې د خلکو نه د کلي والا سبه راولګلو، وړکو ته مې سبه پخه کړلو، دوړه مې د بل کور نه راواخیستله، کله یو ته سوال کوه کله بل ته سوال کوه. دغه واړه بچي مې دي نه د ګاټې واټې دي او نه د ګاټې واټې کولی شي. په خپو یې نه بوټان شته، نه یې څپلې شته، نه یې په سر باندې څه څادر شته ده چې بار له ووځي خلک ترې پورې خاندي. نو بس موږ ته ډېر تکلیف ده چې دومره شي چې ما د دې بچو څه کاروبار روان شي، ځکه چې ما سره خو تل نه مرستې کېږي او نه څوک چا سره کولی شي. بس تاسو دې ډېره ښه وي او ډېره مهرباني چې ما د بچو سره تاسو دومره ښېګڼه وکړله. زه ډېره مجبوره یم راشه وروڼو چې زه تاسو له د خپله پېټۍ وښیم چې د ما په کور کې څلورمه ورځ ده چې د ما نه غوړي شته او نه چیني شته. کله یو څو کله به پورې خپل بچي په دغې وده کوم چې څه ورته وایم چې صبر وکړو چای باندې دي چای چې ته وي نه چیني شته او نه چای شته دي، همداسې تشه اوبو له ناست وي، کله ورپسې وي رودم شي، د لوږو د لاسه په داسې بد حالت کې زه څه وکړم وروڼو راشه چې زه تاسو له د خپله پېټۍ او د خپل حالات وښیم. کور مې په کرایې د 3000 روپۍ میاشت رانه غواړي چې کومه مخه پوره کړم. هغه وګوره په دې کوټې کې زه روزګار کوم، په دې کوټې کې د مرغات په دې پېټۍ له وکسو د ما څلورمه پنځمه ورځ ده چې ما دوړه تمامه دی، ما کره هېڅ شی نشته دي. دا وګورو هېڅ شی د ما په هغه کې نشته دي. زه ډېره مجبوره یم خپل وروڼه یو، زه ډېره مجبوره یم. دا د ما کوټه ده وګوره په دې کې د ما روزګار ده، په دې کې راغه د دې ما نه 3000 روپۍ کړي خالي دا ما واړه بچي دي، زه کومه مخه د دې رزق ته بندوبست وکړم که زه کره یې لانډې کړم. چې څپل یې وګوره خپې د زغو نه ډکې شولې چې هغه څپل یې هم نشته دي چې بار له وځي نو خلک در پورې خاندي چې احتمال یو څه شی مو شته نه دي. بس دا مهرباني به وي چې ما څه کاروبار د دې بچو روان شي چې دومره وي چې دو ته څپل او د خپل رزق خو یې پکې میلاویږي که نه. زه به تر کومې خلکو ته سوالونه کوم، تر کومې پورې به زه ګرځېږم، کله یو ته سوال کوم کله بل ته سوال کوه.
ډېره واخله پکې وګورئ څه به یې د چایو دپاره د هغو هېڅ شي بندوبست نشته نه غوړي شته چې ژر څه به یې روچت شي چې پرېټا په حقه پرېټا خو خوند نه وي چې سپوره ټیکاله یم نه وي ډېره مجبوره یم تر ساره یم هېڅ مزدوري خواري مې ته نه شم کولی چې زه ووسم چې زه ده ته څه مزدوري خواري وکړم نه مې څوک شته دی او نه څوک چا سره هغسې هغه لاس کوي تر کومې پورې به زه دې بچو هغه کوم ټول ژمی په دې یو جوړ جامو کې تېروي هېڅ اړه نه بیخي رپېږي چې یو شي درک ته ما نه لګېږي نو زه به کومه به تاسو ته بیانوم وروره د ما هېڅ ژم نشته دي صحیح ده خور انشاءالله هر څه به الله کوي صحیح ده که نه دغه صابنان چېرې لګلي دي او دغه مې ته بې غوړو بې مرچکي پخ کړي ته شو په اوبو کې مې ته خوټ کولي دي دا به اوس مومند دي بچي خورو انشاءالله خورې هر څه به الله په کوي ښه د الله ډېر ښه وکړي الله مو کامیاب کړه چې د ما د بچو د ما د راحت تاسو خیال وساتلو ورونو هېڅ د ویلو شان نشته دی